دغه ښوونځی چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د پیربادشاه په کلي کې د یو علم دوسته ځوان لخوا د نږدې 4 میلیونه افغانیو په پانګونې سره جوړ شوی د سیمې ماشومانو او ځوانانو ته به د زده کړو اسانه او مناسب فرصتونه برابر کړي. دا نوښت په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یاده سیمه کې د معیاري زده کړو اړتیا ورځ تر بلې زیاتیږي. خپله پانګونه او خپله سرمایه د تڼیو په قوم کې په اطرافي سیمه کې د علم په برخه کې په لاره اچولې هیله او امید لري چې دغه قوم ته د علم په برخه کې ښه خدمات وړاندې کړي. تاسو اوس هڅه کوشش دا وکړئ چې د خپلې سیمې دغه کومه رسا چې اوس جوړېږي افتتاح مراسمې دي د دوی حمایت وکړئ دوی سپورټ کړئ. خپلې سیمه کې چې کوم ځوانان اوس برابر شوي دوی تعلیم وکړي هڅه وکړئ چې دغه نږدې رسادو دلته یې داخل کړئ. د دغې لسې کې بعضې ستونزې مشکلات په تاسې حل کېږي یکې همکاري ورسره وکړئ. د ښوونځي مسؤلین وایي د دې بنسټ د جوړېدو اساسي موخه دا ده چې د سیمې ماشومان په سالم او مناسب چاپیریال کې وروزل شي او د هیواد راتلونکي لپاره ښه چمتو شي. دا دلته یوه اړتیا وه د دې سیمې خلکو اړتیا وه او دې اړتیا ته په کتو موږ دغه ګام واخیسته او د کوهینور په نوم یو خصوصي ښوونځی هم رامنځته کړ. د رامنځته کېدو هدف دا و چې خلکو ته سالمه ښوونه او روزنه ورسیږي او خلک د وطن زده کوونکي داسې وروزلی شي چې هغوی د وطن هیلې پوره کړي. بل لور ته د سیمې زده کوونکي هم د دې ښوونځي پر پرانیستو خوښي څرګندوي او وایي چې اوس به وکولی شي په خپله سیمه کې د زده کړو له اسانتیاوو څخه برخمن شي. موږ په کوهینور لسا کې زده کړه کړو او دلته موږ ته بل مکتب یا لسا نه وه رانږدې اوس موږ ته ډېره اسانه شوه او موږ ډېر په تکلیف و مخکې اوس موږ ته اسانه شوه او ښه زده کړې م پیل کړې. موږ ته ډېر تکلیف و اوس موږ ته د کوهینور مکتب ډېر لنډر جوړ شو موږ کوهینور نه ډېر خوشحالي. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د خصوصي ښوونځیو پراختیا د پوهنې د ودې لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې کولی شي د زده کړو کچه لوړه او د ځوانانو راتلونکی روښانه کړي.